د میدان وردګو درې ګونو امنیتي ادارو سره په همغږۍ تنویر فکري او فرهنګي ادارې له شاوخوا 300 مجاهدینو د شرعي نظام په استحکام کې د اطاعت اغیزې تر عنوان لاندې ازموینه واخیسته. مسؤلین وایي چې موخه یې د اسلامي نظام استحکام او د مجاهدینو د اطاعت روحیې لا پیاوړي کول دي. دغه ازموینه چې ده د درې ګونو ارګانونو د دعوت ارشاد مسؤلینو له طرفه او د تنویر ادارې سره په هماهنګۍ باندې ترسره شوه چې تقریبا په دې کې 300 کسانو ثبت نام کړی و او ښه په شفاف ډول باندې ده الحمدلله ترسره شوه. دغه نظام او د ټولنې د کامیابۍ یو راز او رمز په همدې اطاعت کې دی. نو دا چې دغه موضوع انتخاب شوې د اطاعت موضوع په دې کې د مجاهدینو نه په آزاده سیالۍ په توګه باندې امتحان اخیستل کیږي او دلته مجاهدین او علما تاسو غوندې نور مسؤلین او همکاران مو سره دي د البته خامخا مثبت اثر لري. د یاد ازموینې ګډونوال مجاهدین وایي چې اسلامي نظام په هیواد کې د پوره اطاعت له امله قایم او دا ډول ازموینې به روحیه لا پیاوړې کړي. موږ دپاره چې د اصلي زموږ مخه همدغه ده، موږ د جهاد او د هجرت د ټولې معاملې په اطاعت سره پر مخ دي او د امیر هم د امر دی چې تاسو به اطاعت وکړئ. په کوم کور کې چې اطاعت نه وي، په کومه ټولنه کې چې اطاعت نه وي، خصوصا بیا د موږ د امارت کارونه انشاءالله دا ټول د اطاعت برکات و چې دومره په مخ ولاړل. دغه موږ لپاره ډېره ګټوره ده ځکه په جهادي امورو کې په عامه امورو کې د امیر اطاعت څخه موږ خبر شلو او د امیر اطاعت چې دی په موږ باندې واجب ده چې باید د هغې اطاعت وکړو پوره ډول سره. د مسؤلینو په خبره وړاندې ورته نورې ازموینې هم په لاره اچولې او په راتلونکي کې هم د ترسره کېدو پلان لري.